بیرته بازار مې وغوښتی زموږ د زوړ یار ځای خو همدلته دی ورپسې مې ګړی به مجلس هم ورسره وکړم یو چای به ورته روان کړم بیخي دغه دی شکر دی الحمدلله مسلمانو ته چیرې یې در سره دغه وخت مې درپسې وکتله ټلیفون لمبر دې کار نه کوي نو سړی دی که چې تللی دی د افغانستان څخه وتلی دی موږ وګوره د افغانستانه وتل وګوره په ښار کې سره وګرځېدم راوګرځېدم ته مې را په یاد شولې سړی ورپسې مې د خپل د زاړه یار سره وګړی مجلس وکړم دا دې رالمه درته نو خو خدای دې راولو نو خو دا اوس مې دغه زما د شرکت شریک دی دا زما سره هلته موږ اوس خو دغه ټکټرانو شرکت کوو دی زما شریک دی دا اوس م د هغه ورته ویل چې زما یو انډیوال دی ډېر په زړه پاک سړی دی مال که مړ دی خدای دې وبخښي او که ژوندی دی الله دې بس ژوند ورکړي بس نو اوس مې یاد کړی کور دې ودان چې زه دې په یاد یم ما او دی بیخي دغه درته وایم د شلو کالو در مخه انډوالان یو کله ناکله سره ورک سو بیا سره پیدا کړو شل کاله چیرې و مسلمانه دغه شل کاله اووه میاشتې کېږي چې ما نه دي سره لیدلي د خورا خوږ سړی دی مجلسي سړی دی نو دغسې زه د خیره سره کابل ته ولاړم کور به مال پیدا کړم خو دغه و چې بس بیرته رالم خپل کندهار ته مال الهي شکر دی الحمدلله چې خپل کور ته راورسېدم د دنیا ژوند دی نو خو تېرېږي نو څه به کوې کور دې ودان الله دې غم مه راوینه اوس ماته اجازه راکړه بس بنډار مو سره وشو د زړه خواله مو سره وکړله کور دې ودان خیر وسې اوس کښېنه چای به ورسره وڅښو د خیر سره د شادۍ چای دې څه دا 2 ساعته کېږي چې تا دغه خبرې شروع کړي دي خپلې کیسې راباندې خرڅوې که تا چای راباندې څښلی په دا 2 ساعته کې به تا چای راباندې څښلي وای ته وګوره ساعته 2 ساعته تېر شوي دي دغه بېچاره خوارکۍ رسۍ ولیکه سره هغه دې شریک شي وروره زه ټکټر څه کوم څه شو ټکټر خو ته کښېنه کلمه ووایه پر ځان یې چوف کړه بیده وې دا 2 ساعته کښېنه خو موږ بانډار ته مو پرېږده کاکا ما خپل ملګری بانډار څوک ته څه نارې جوړې کړې دي خو کښېنه اوس به دا دې ښه نامیان وي چای درته راوړم چای به وڅښه د خیره باندې رخصت کړم بېزار دی چای دی همدا 2 ساعته چای نه راوړې یو چای راوړې نه کوم څه مو دې ویلی چې چای نشته راکړه لاس بل ویل نه رالمه خدای په امان داسې مړ سات سړی کوي دا مړ سات مه کوه سیده ووایه چې نه در کوم چای چې نیت شوی خدای نه دې در باندې څلي الله دې توره ګوره تېر کړه هلکه خو درته ومې ویله چې دا مېلمه راځي خو ته بله ولي هغه ورځ مه رخصتوه سړي ته زه کمزورې کړلم هغه هلک نه و راغلی که نه دستي به مو چا ورته پخ کړی وی هلک شاګرد رخصته نه و راغلی خو دی بلاولی چې کور ته ولاړ شي دغه ته به نه وایي ملګرو ته چې ما د سره چای وڅښلې څه به نه وایي زار دې څه دا چای